السلام علیکم ورحمت الله. راځو نن ورځ خبره کوو چې تاسو څنګه کولی شئ په کمپیوټر کې کوډینګ وکړئ. دغه دپاره کوم ټکسټ ایډیټر باید تاسو ډاونلوډ کړئ. نو زه ریکمنډ کوم چې تاسو ویژوال سټوډیو کوډ چې دا هغه ډاونلوډ کړئ او په هغه کې کار وکړئ. نو را به شئ د دې ډاونلوډ کولو دپاره تاسو سره چې کوم براوزر ده، هر براوزر چې وي د هغه سرچ بار ته به راشئ. زه دې ځای کې درته سرچ کومه، صحیح ده، چې هر یو براوزر تاسو سره واوسي هغه ته به تاسو راشئ او وبه لیکئ چې پر د مثال زه دلته کلیک کوم چې ویژوال سټوډیو کوډ. تاسو چې هر یو راغلی خو دا تر ټولو بهترینه نه، صحیح ده، ډاونلوډ دا وګورئ دلته کې بس هر یو اپشن درکوي، کلیک به پرې وکړئ وباندې مو ده دې باندې چې کلیک وکړه دله ډاونلوډ ویژوال سټوډیو کوډ. دا د میک دپاره هم کولی شئ ډاونلوډ کړئ، د لینکس دپاره، وینډوز دپاره، ټولو دپاره تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ. نو زه په دې باندې زه کلیک کوم. کلیک مې چې پرې وکړه، کلیک کولو نه پس راځو مونږ خو دې شیزونو لپاره نه ډاونلوډ کوو، کنه څه دپاره مونږ ډاونلوډ کوو، مونږ یې ډاونلوډ کوو د وینډوز دپاره. مونږ وینډوز یوز کوو. تاسو چې نور سیسټم یوز کوئ، نور اپریټنګ سیسټم، تاسو کولی شئ چې دغه نه هغه ډاونلوډ کړئ، کلیک پرې وکړئ. دا په دې باندې کلیک کوم وینډوز دپاره. کلیک مې چې وکړه راځو ګوره ډایرکټ ډاونلوډ زما سره روان شولو. نو 83 MB فایل ده، 73 MB فایل ده. سټارټ تاسو د ډاونلوډ کولو لپاره بهترینه خبر ده چې IDM ولرئ. IDM لکه ډېر زبردست، ډېر زر ډاونلوډینګ هم کوي، فاسټ وي ډاونلوډینګ او که نور ډاونلوډرز تاسو موجود وي مشکل نشته. نو دا و د ویژوال سټوډیو د را ډاونلوډ کولو طریقه. دا وګوره ډاونلوډینګ زما سره روان شولو. چې کله ډاونلوډینګ وشي زه پوره شي، زه انشاءالله بیا تاسو ته د دې د انسټال کولو طریقه هم ښیم. دا ډاونلوډ زموږ سره مکمل کیږي. د ډاونلوډ مکمل کېدو نه پس به تاسو لاړ شئ خپل د ډاونلوډ فولډر ته، کوم ځای کې چې فایلونه ډاونلوډ کیږي هلته به تاسو لاړ شئ. نو راځو فایل منیجر ته، کوم ځای کې چې زموږ سره فایلونه دي. نو را به شو دلته کې زه ډاونلوډ فولډر ته راځم. ډاونلوډ ته راغلم، د ډاونلوډ نه پس پروګرامز ته به راشو مونږ، ځکه چې کوم ځای کې زموږ سره فایلز موجود دي. نو مونږ به راشو دې ځای کې پروګرامز کوم ځای کې تاسو به خپل فولډر پیدا کړئ، هر ځای کې دا د زما سره دې باندې زه کلیک وکړم. وګورئ دلته کې ویژوال سټوډیو کوډ چې کوم هغه زموږ سره ډاونلوډ شو. دا ټکسټ ایډیټر ده، صحیح ده. دې کې مختلف قسمه پروګرامونه تاسو کولی شئ چې رن کړئ او کار پکې وکړئ. ولې دا یوز کوو د هغه دپاره زه سره خبرې کوم. دې کې پلګینز موجود دي، یعنی که موږ فرض مثال کوډ کوو، دا د HTML سټرکچر لیکو، دلته موږ یو آی ولیکو، انټرفیس کوو، مکمل هغه سټرکچر راځي د HTML. خو که ته ساده ټکسټ ایډیټر یوز کوې لکه نوټ پیډ پلس پلس یا نوټ پیډ یا دا نور شیان کنه، بیا به ته مکمل هغه لیکې. نو دا موږ ته ډېر سهولیت فیسلیټیز راکوي. دې خاطر باندې موږ ویژوال سټوډیو کوډ یوز کوو. سبلایم ټکسټ تاسو یوز کوئ، مشکل نشته. اټم یوز کوئ، بریکټس یوز کوئ، مختلف قسمه ټکسټ ایډیټرز تاسو هغه هم یوز کولی شئ. نو په دې باندې کلیک وکړئ، کلیک پې کوو، انسټالیشن روانو. اوس د دې انسټالیشن سلو کېدل او تیزېدل دا ستاسو په کمپیوټر باندې ډیپینډ کوي. که کمپیوټر مو تیز وي دا ده. اوس به تاسو دا اپشن چې راغلی دا آی ایکسپټ اګریمنټ دا به ایکسپټ کوئ، نیکسټ، او دې نه پس دې کې کریټ ډیسکټاپ آیکن، یو ډیسکټاپ باندې راته یو آیکن جوړ کا او همدا شان نور شیزونه باندې کلیک به دې باندې چیک ولګوئ، دا تاسو نیکسټ کوئ. دې کې باندې مشکل نشته، نیکسټ کوئ. اوس ورته چې دا انسټایل کا انسټالیشن به روان شي. نو خبره مې کوله د انسټالیشن. نو کمپیوټر مو تیز وي، ریم زیات وي او SSD هارډ ډسک پکې لګېدلی وي، نو به ډېر زر کېږي ستاسو انسټالیشن. خو که کمپیوټر کمزوری وي نو بیا به لږ ورته صبر کوئ، حوصلې نه به کار اخلئ، صحیح ده، تیزي به نه کوئ. دې نه پس چې دغه ده فینش شو زما سره، صحیح ده، فینش شو. اوس به دا زما سره لانچ کېږي. دا خو د دې انسټالیشن هم شو، دغه ده راغللو مکمل. نو دې سره زموږ کار نشته. دا دوی خپل معلومات دي، خپل وګورئ. د دې کې دا ورژن ریلیز شوی ده جنوري 2022 کې 1.46 دا ورژن دوی ریلیز کړی ده، صحیح شو. نو دا شیزونه به دې نه تاسو کراس کړئ او دا به هم تاسو کراس کړئ. هر شی چې کراس کړل تاسو سره اوس فلحال هېڅ سیسټم نشته ده. خیر دې کې موږ شیزونه بیا را ډاونلوډ کوو د ځان دپاره. مختلف قسمه شیزونه چې کوم دي انشاءالله هغه بیا موږ دې ځای کې ایکسټینشن دي HTML دپاره وګورئ، سنیپټس نور شیزونه دي، هغه بیا هلته کلیک کوو او بیا به کلیک وکړئ او دا به ته ان انسټایل کېږي. دا خو مخکې نه ما سره انسټایل نه، تاسو کولی شئ چې دا ما سره مخکې نه موجود او ما دوباره کوره د هغه د پاسه انسټایل کړو تر څو مال تاسو لږ پې پوه شئ. دا به دې نه ختم کړو او دا به هم بیرته واپس ختم کړو. چېرته به راشو دې فایل سره زموږ کار ده. دلته چې راغلی اوس اوپن فولډر وایي، فولډر اوپن کا. څه کوم فولډر اوپن کوي چې کوم فولډر تاسو سره تیار موجود ده الریډي. کلیک وکړه
او راشه په کوم ځای کې ډیسکټاپ باندې زما سره فرض کړئ یو فولډر موجود ده د پروجیکټس په نوم باندې دا راته سلیکټ مې کړو دا فولډر به تا سره اوپن شي صحیح ده ټرسټ کوئ خو تاسو باندې ټرسټ کول نه دي پکار خو زه نو او را به شي دلته کې ګوره دې ځای کې اوس چا فولډر کو ما موجود اوپن کو دي کې ګوره مختلف قسمه فایل ما سره موجود دي خو دا د جاوا پروجیکټ ده صحیح ده یو اپلیکیشن موږ جوړولو دا جاوا پروجیکټ ده اصل کې صحیح شو کنه تاسو غواړئ چې په همدې کې اوس دننه نورې فولډر سره موجود هغه ما را اوپن کړلو نو دې باندې کلیک کړئ اوپن به کړئ اوس ته غواړئ دې کې نور مختلف قسمه فایلز جوړ کړئ نوې فایل اخلي که بل فولډر ته را اوپن کوئ په دغه فولډر کې اوس بل فولډر ته دننه جوړوي یا یې را اوپن کوئ نو زه دې باندې کلیک کوم نوې فایل باندې دلته کې راشه فرض مثال انډیکس ماته چې HTML فایل جوړوي .html ایکسټنشن به ورته ورکوئ صحیح ده کلیک کا اوس په همدې فولډر کې تاسو سره یو نوې فایل جوړ شو چې هغه د HTML فایل ده دې کې اوس ته بل فولډر جوړوي نیو فولډر جوړوي کلیک پې وکړه فرض مثال زه به ورته فولډر جوړ کړم چې شي په فولډر به جوړ کړو ورته images فولډر به جوړ کړو صحیح ده دا فولډر مې انټر پریس کا ګور تاسو سره فولډر هم پکې جوړ شولو اوس راځم ډیسکټاپ ته تاسو وګورئ عملی د تخیمه کنټرول دی او پروجیکټس کنه دا د زمونږ سره کلیک کړئ دا وګوره انډیکس او دا د ایمیج په نامه باندې وګوره دوه فولډر پکې تیارې جوړې شوې دا پکې موږ د ټیکسټ ایډیټر یا ویژوال سټوډیو کوډ لارې نه موږ ته جوړې کړلې ویس کوډ د لارې نه خدا شیزونه ول اوس به یو بل کس وای چې نه دا مختار تا فولډر هلته جوړ کړی او ما اوپن کړل تاسو کولی شئ فایل خپل هم جوړ کړئ ډایرکټ دا فولډر دا بند کا او دا موږ ختم کو صحیح ده اوس فایل باندې کلیک وکړه فایل چې کلیک کړو دې کې ته کولی شئ نوې فایل ځان ته کریټ کړئ نوې وینډو اخلي بل وینډو ته غواړئ چې واخلي همداشان دې کې لګیا اوس بل نوې فایل ته اخلي دوباره لکه موږ چې پر مثال ورډ کې لګیا یو بل فایل واخلو نوې ځان لپاره اوپن کوم فایل د تاسو سره هغه اوپن کړئ دلته کار پکې کوئ پر مثال دې باندې زه کلیک کوم فایل کوم ځای کې در سره دا د ما سره ډیسکټاپ ته راشه په کوم ځای کې فایل د پروجیکټس کې ده کوم فایل دغه index.html دا فایل ده په دې باندې کلیک کا هغه فایل تاسو سره د دې ځای کې اوپن شول صحیح ده همداشان تاسو کولی شئ چې هغه را اوپن کوئ یو فولډر را اوپن کوئ دا اوپن فولډر مخکې مې لکه څنګه چې تاسو ته وویل دا هماغه کوم کمپلیټ فولډر چې په هر ځای کې وي تاسو باندې اوس ډیپینډ کوي کولی شئ چې د طریقې سره دا هم را اوپن کړئ صحیح دا وګوره فولډر زموږ سره اوپن شول نو که فایلز پکې زیات وي لږ وخت اخلي او که فایلز پکې کم وي بیا به زر اوپن کیږي دا خو بیرته موږ کلیک کوئ دا سره ختمیږي دوباره بیرته چې تاسو کلیک پې کوئ صحیح بندیږي به فایل ته بیا لاړ شئ او زه غواړم چې اوس فایل جوړ کړم تاسو خو اصل کې اوس نوې کیسې روانې دي که نه زموږ اوس تاسو به راشئ فایل مینیو ته او په دې باندې نیو فایل به واخلئ تاسو شارټ کټ هم یوز کولی شئ کنټرول ان د دې شارټ کټ ده فایل ته راځئ او په دې نیو فایل باندې کلیک کوئ یا چې دا کنټرول ان پریس کا ګوره سره به یو نوې فایل راځي خو دا ما سره اوس ان ټایټل ده صحیح ده دا زه ختموم په دې باندې کلیک کوم یا دوباره اعظم دې باندې کلیک کوم یو فایل موږ واخیستلو پر مثال دې کې ته غواړې چې څه شي فایل سلیکټ د لینګویج موډ او دا شیزونه فرض که زموږ سره دا څه ده HTML فایل ده که نه HTML فایل ده زموږ سره نو سیو کوي اوس دوباره بیرته نو دا فایل کې چې تا کله لیکل وکړل فایل خو تیار اخیستی ده هغه ته ضرورت نشي ورته اخلي بیا ورته ګورئ فایل ته راشه نیو فایل باندې به کلیک یو طریقه یا کنټرول ان ډایرکټ پریس کړه خپل کیبورډ نه کنټرول پلس ان اوس دې کې تا هر څه ولیکل کوډینګ دی وکړو فرض کړه here is all my code دلته کې زموږ سره ټول کوډ موجود ده صحیح شو اوس غواړم چې دا سیو کوم نو سیو کول لپاره خو فایل ته راشي او دا سیو باندې به کلیک وکړئ یا ډایرکټ کنټرول اس هم پریس کولی شئ کنټرول اس د کیبورډ نه پریس کا سیو که کوم ځای کې سیو کوئ زه غواړم چې همدغه فایل نه په ډیسکټاپ کې به د پروجیکټ فولډر کې سیو کړم او دې ته زه نوم ورکوم چې پر مثال style.css صحیح ده که نه د HTML فایل تاسو سیو کوئ .html به لیکئ صحیح ده او د CSS فایل چې سیو کوئ .css ایکسټنشن مور سره لیکم زه به سره CSS لیکم یا د HTML فایل خو مې جوړ کړی تاسو ته عملي پته ولګي که درنه ایمیجز فایل بل فولډر وي نو هغه ته دننه لاړ شه بیا دا فایل کې نوم ورکه ورته صحیح ده داسې کې ګوره فایل نیم به ورکړئ ډیسکټاپ باندې ده فایل مې واخیست ګوره ډیسکټاپ کې پروجیکټ په نوم باندې فولډر ته لاړم که زه دې کې دننه لاړ شم ګوره بیا ایمیجز په نامه باندې دا فایل به اوس هلته سیو شي خو داسې کې موږ نه غواړو که نه دې نه به زه یو سټپ بیرته وځم صحیح ده دې نه به یو سټپ وځم پروجیکټس په نامه فولډر ده په دغه ځای کې تاسو کولی ډایرکټ په ډیسکټاپ باندې چې دلته کې فیسټ کې ډایرکټ بس دا اوس کومه دا اوس یو فولډر کې نه دا اوس په ډیسکټاپ باندې سیو کېږي زما سره دا فایل په ډیسکټاپ باندې سیو کېږي دې کې سیو کوئ دې کې سیو کوئ هر ځای کې ته چې غواړې دا ته سیو کولی شي صحیح ده نو موږ غواړو چې په پروجیکټس په نوم فولډر دې کې سیو کړو او دې ایمیج ته نه وړو نو بس دا سیو باندې تاسو
سمپلی به کلیک وکړئ. اوس راشئ ډیسکټاپ ته ګورئ او پروجیکټس فایل ته راځو مونږ. دلته کې تاسو څه ګورئ. ها دا زمونږ سره چې کوم یو style.css کوم فایل چې هغه د دې ځکه راغی مونږ څه نه دی پکې کړی نو ځکه اوس په حال پکې څه شی نشته دا. نو د مخکې مې درته د ټریپ ایډیټ په نامه باندې چې کوم یو اپلیکیشن موبایل کې څنګه کار کوي او ویډیو به تاسو ګورئ چینل کې موجوده ده. موبایل کې تاسو کولای شئ چې کوډینګ وکړئ. هر قسم کوډینګ چې تاسو کول غواړئ هغه تاسو په موبایل کې هم کولای شئ او دا خو مې درته په د کمپیوټر د لپاره ټیکس بهترینه ټیکس ایډیټر چې موږ استعمالوو زه خپل استعمالوم هغه چې د ویژوال سټوډیو کوډ دا که تاسو بل استعمالوئ مشکل نشته بل تاسو استعمال کړئ. نو دا ویژوال سټوډیو کوډ انسټالیشن او د هغه کار کول فولډر جوړول په طریقې سره پکې جوړیږي. څه پوښتنه وي کولای شئ کمنټ لارې نه هم دا شانتي شخصي کې میسج لارې نه زموږ سره شریک کړئ.